ورور هغه وکړله ول دا که دویم والي راشي نو دویم والي ته سوی د والي صاحب څه دا پوښتنه کوئ د ننګرهار خلک ټول خبر دي رایه مو چاته ورکړې نو تا خو څه والي صاحب څه د رایو دفاع نه کوو نو که بل والي راځي او ته چې ورته ناست یاست وا کښېنه نو هغه بیا داسې رایې بې ځایه ولاړې دا واضح خبره ده چې په هر انتخاباتو کې ګټونکی او بایلونکی سته نن هغه ورځ نه ده لکه څو کاله چې مخکې چې وه چې د قدرت جزیرې وې یو کونج بل کونج دا به جوړېږي نو کله په دا سیاسي هغه باندې داسې څه راځي کشمکش راځي او موږ د امنیتي او دفاعي قوتونو د قانون تطبیق کوونکي یو نو هیڅ یې هغې وباکت هغه نور کوو چې د ننګرهاریانو دلته د امنیت خراب کړي او یا د خپل نامنهاده والیانو په نامه باندې دا داسې د دې او د طالبان د والیانو څه پر هغه هم نامنهاده دي دا هم نامنهاده ده یا په شورای ولایتي کې کښېنئ یا هلته کښېنئ نو پس دلته قانوني اساس وجود لري د ملي امنیتي دفاعي ځواکونه د قانون نه دفاع کوي د افغانستان د امنیت نه دفاع کوي د افغانستان د استقلال نه دفاع کوي او په ننګرهار کې موږ ځکه مشکل لرو تاسې 98% رایه ورکړې ده خپل 98% رایه په دفاع به تاسې پخپله کوئ موږ باید څاره لري نو مننه کوم که غواړئ لا نورې ډېرې خبري، ښوونیزې، طبي، ادبي، فرهنګي، هنري او بېلابېلې ویډیوګانې او معلومات ترلاسه کړئ زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. هڅاند میډیا.